سلامونه هیوادوالو، امید لرم چې تاسو ټول جوړ او روغ اوسئ. دوستانو بیا هم مجمع شهابي ما تاسو په درنه چوپړ کې یو بل ویډیو سره حاضر یم. دوستانو له ټولو څخه د مخه تاسو ټولو ته د کوچني اختر مبارکي وایم. امید لرم چې دا اختر تاسو ټول په خپلو کورنۍ څنګ کې خوشحالۍ باندې تیر کړئ. نن دلته موږ راغلي یو د ملګرو سره دلته کباب او بعضې نور شیان په انګلستان کې د نارتمپټن ښار کې دلته راټول شوي یو د هیوادوال خپل افغانان مو دي، ملګري مو دي، نو ومو غوښتل یوه ویډیو هم تاسو ته چمتو کړو. دلته د هلکان راغلي دي کباب او بعضې شیان آماده کوي، هغه به هم تاسو ته تر وښیو. نو حتما ویډیو تر پایه پورې وګورئ. همونجا بان دانه بان باید بگی دا زموږ اشپز دی صلاح الدین بگی ربانی دی لکنه خواب که راوید باید بگی سمی پر رفته بانوجا کماندان ما همینجا بشین، ما هم میشه بشینیم همدا چوکۍ بانی دیکھیم بده سمندر کې کیننه بیا اکی ربان او ربان دواړه ملالاګانو سره کینې هم نه وي ایرانو دی صحیح شو. بان دیگه همونجا درینکوسته دا وګورئ، زه به دا هر یو تاسو ته وروسته در وپېژنم. دا ملګري آماده کوي جمعیت الله صافی او همدارنګه په څنګ کې رحمان الله. دا به زه تاسو ته خپله ځان تاسو ته در وپېژني یو څو دقیقې وروسته. شعر بند کړه. سمیر به ما هم یک چیز بانی مقصد کی میخوای آیس سمیر جان چطور آمده؟ بسیار خوشمزه آمده خوب است نه؟ څنګه راغلی؟ ډېر ښه وس، ډېر مزېدار دی والا. هو ډېره ښه ده. تاسو خو میلمانه یاستئ که نه نوشیجان کوئ؟ دا نهار ته انعام اجازه ضرورت لري. او بعضې ناوخته راغلی دی خو له ټول نه مخکې په دسترخوان ناست دي. جرمانه شي باید. آیا دا تاسو دی واغ تاسو ها منګه نه پکې نه نه پکې دا کته سخت واړه صلاح الدین جان تشکر رئیس. والله تشکر شما ډېر ښایسته. هیوادوالو څنګه چې تاسو ګورئ دلته زموږ دوه هیوادوال نور وړه دي، دا به هم تاسو ته ځان در وپېژني. زموږ ملګري دي خو بیا به هم تاسو ته ځان در وپېژني چې د کوم ځای څخه دي او د څه لپاره دلته راغلي دي. اوله کې به له تاسو څخه وپوښتو ستاسو نوم څه شیر دی؟ افضل دی، ایم د کاپیسا ولایت تګاب ولسوالۍ. نن د اختر لومړۍ ورځ وه، موږ غوښتل چې راشو ملګرو سره دلته بنډار وکړو. چا سره راغلی دلته؟ دلته ملګري انډیوالان دي، یو مرور دی، بس دلته چکر دپاره راغلو. موږ زړه چې میله وکړو، بس بعد له دې به ځو د خیره سره بیا. زموږ یو بل ورور هم دلته ولاړ دی، کیدای شي تاسو یې وپېژنئ او دا به هم تاسو ته ځان در وپېژني او وبه وایي چې چا سره دلته راغلی دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ایمانم بشیر ده او موږ اوسېږو په نورتامپټن کې او زه خپل هم د باغلان اوسېدونکی یم او نن ملګرو سره باندې راوتې هوا ښایسته هوا ده. هیوادوالو د دغه ملګرو بعضې تصاویر به هم تاسو ته در وښیم چې دلته موږ سره راغلي دي او له هغه نه به وروسته بیا ویډیو پای ته ورسوو. دغه هم بعضې زموږ هیوادوال دي چې دلته راغلي دي، ملګري دي. دا هم بشیر دی، په څنګ کې دا هم د بشیر ورور دی، همدارنګه په څنګ کې زموږ صلاح الدین دی، عاقل جان دی، همدارنګه سمیر دی او
جمعیت الله دی د جمعیت ماشاءالله په څنګ کې دوه ورونه هم دي همچنان په څنګ کې مو اخرنی ورور رحمان الله دا هم دلته دی. ډیره مننه دوستانو چې تر دې دمه پورې موږ سره وئ او ویډیو مو تر پایه پورې کتلی وي. نو څرنګه مو تاسو وکتل د دې ځای بعضې تاسو تصاویر مو هم تاسو ته واخیستل د خپل ملګرو او هغه سره مو بعضو سره مو خبرې هم وکړلې. نو که مو ویډیو کتلی وي او ویډیو مو خوښه شوي وي حتما لایک ورکړئ او زموږ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ او همدارنګه په فیسبوک کې هم اجمل شهاب فیسبوک پاڼه تاسو کولی شئ ځان سره لایک کړئ. تر بیا مو چې زه اجمل شهاب ستاسې په درنه چوپړ کې حاضرېږم تاسو ټول په بخښونکي خدای سپارم. الله مو مل شه او خوشحاله اختر ولرئ.